فرمایل د ایمان والا او د بې ایمانه خلکو حالت یې داسې بیان کړي. د ایمان والا حالت داسې دی چې دوی په رڼا کې دي او بې ایمانه خلک دا د رڼا څخه وتلي دي او په تیارو کې پراته دي. دا د ایمان والا او د کفر والاو حالت الله پاک بیان کړي. بیا وروسته الله پاک یوه واقعه ذکر کړله، د ابراهیم علیه السلام واقعه. دا د اولې ډلې سره تعلق لري چې کوم کسان په رڼا کې دي د هغو سره تعلق لري، چې ابراهیم علیه السلام ته الله پاک رڼا ورکړې وه، او نمرود حالت بیا د هغه چا سره تعلق لري کوم کسان چې په تاریکه کې دي. نمرود په تاریکه کې و، ابراهیم علیه السلام اگر چې دعوت ورکړي خو لیکن د دې دعوت سره سره بیا هم ایمان نه راوړی، نو ځکه دی شیطانانو نه پرېښوی چې هغه رڼا ته ولاړ شي، دی د په تیاره کې پرېښوی. دا مثال د دې دی نمرود چې تاریکه کې څنګه بې ایمانه خلک الله پرېږدي، هغه نمونه نمرود دی. بل مثال د دې دا دی چې د عزیر علیه السلام واقعه الله پاک ذکر کړله. دا د دې رڼا سره تعلق لري. عزیر علیه السلام ته الله پاک ته پوښتنه او سوال وکړله چې یا الله ته به د مخلوق په څه ترتیب سره راژوندی کوې؟ نو الله پاک هغه نمونه ور وښوله او دا سوال یې ور حل کړي. نو دا دی د رڼا نمونه ده چې الله پاک یې هغه سوال ور حل کړي او هغه طرف ته لارښوونه وکړله چې په کوم حالت یو څوک مړ شي په هغه حالت به بېرته راژوندی کېږي. اوس دلته بله واقعه ده د ابراهیم علیه السلام. د ابراهیم علیه السلام واقعه ده په دې ځای کې. دا هم د دې رڼا سره تعلق لري چې ابراهیم علیه السلام ته الله پاک د رڼا طرف ته لارښوونه وکړه او د ده سره چې کوم سوال و هغه سوال الله پاک ورحل کړي. دا د دې رڼا یوه نمونه ده. ابراهیم علیه السلام د الله څخه دا سوال وکړي چې یا الله ته ما ته دا راوښیه چې ته به دا مړه په څه ترتیب سره راژوندي کوې؟ نو الله پاک پوښتنه ځینې وکړه چې ابراهیمه ته په دې خبره ایمان نه لرې که څه وجه ده؟ نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې ایمان لرم، خو د دې لپاره چې زړه مې اطمینان وکړي، یعنې په مشاهده سره چې زه دا خبره ووینم چې ته په څه ترتیب سره راژوندي کوې، د دې لپاره زه غواړم چې ما ته دا طریقه راوښیه. نو الله پاک ورته وفرمایل چې ته 4 مرغان واخه او 4 مرغان بیا یو واره ځان طرف ته مخته که. تر مخته کولو وروسته 4 جلا جلا مرغان مفسرین وایي یو غرنق په نامه یو مرغه و چې په اوبو کې ګرځي، او بل طاووس و، بل کارګه و، او بل چرګ و. دا مرغان دي، دا ونیسه. یا یو روایت کې کوتره راغلی د اختلاف شته د دې په تعین کې، وایي دا ونیسه چې مخته دې کړل له ځان سره، بیا یې حلال که، ټوټې ټوټې یې که، ټوټې ټوټې دې چې کړل په 4 غرو باندې د دوی غوښه او سرونه او پښې دا سره ګډ وډ که او په 4 غرو یې کښېږده او ته بیا ورته ودرېږه او خپل طرف ته یې راوبوله د الله په امر سره. حضرت ابراهیم علیه السلام دغسې وکړل، دا 4 مرغان یې حلال کړل ټوټه ټوټه او بیا د غره پر سر کښېښول. بیا یې چې راوبلل نو هر یو مرغه غوښه او اندامونه سره جلا سول، ورواالوتل، ټول سره یو ځای سول. چې یو ځای سول بېرته هغسې مرغان جوړ سول او په پښو ورځغاستل د حضرت ابراهیم علیه السلام سره. دا الله پاک نمونه د خپل قدرت ابراهیم علیه السلام ته وروښوله چې لکه څنګه چې دغه مرغان چې جلا جلا مرغان دي او لرې لرې سره ایښي دي، ګډ وډ اندامونه یې سره ګډ وډ دي، بیا هم الله پاک یې په یو ځای کولو قادر دی. نو دارنګه الله پاک د مړو په راجمع کولو هم قادر دی چې د مړه اندامونه خاورې سول یا جلا جلا سول، دا هم الله پاک بیرته دغه خاورو څخه راایستلی سي او سره یو ځای کولی سي. دا واقعه ده. وإذ قال ابراهیم، کله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب زما ربه ارني ما ته راوښیه کیف تحیي الموتى، چې څنګه ته ژوندي کوې مړو لره، په څه ترتیب یې را ژوندي کوې. دی سوال نه لري، طریقه یې ځینې پوښتي چې وایي یقین خو مې دی چې په سترګو سره یم، په مشاهده سره یې هم ووینم. قال ویل الله پاک اولم تؤمن،
آیا ته ایمان نه لرې په دې خبره؟ الله پاک خو معلومه ده چې د ابراهیم علیه السلام ایمان شته، خو لیکن چې بل څوک وي بیا دا سوال چاته پیدا نشي چې ابراهیم علیه السلام به دا ایمان نه و العیاذ بالله. نو الله پاک ځکه دا سوال خپله ځینې وکړي. اولم تؤمن، آیا ته ایمان نه لرې؟ قال ویل ابراهیم علیه السلام بلا، ولې نه، بلکې ایمان لرم. ولې نه لرم؟ ولکن لیطمئن قلبي، لیکن د دې دپاره چې آرام چې زړه زما اطمینان وکړي، چې په مشاهده سره یې ووینم، یعنې فکر کې به مې دا راځي چې په څه طریقه به یې الله سره راجمع کوي، نو چې خپله یې په سترګو ووینم نو خپله به ښه سم راته معلوم شي. قال ویل الله پاک فخذ ونیسه 4 څلور من الطیر د مرغانو څخه فصرهن، نو مختیه که الیک و خپل ځان طرف ته. فصرهن دوی معناوې دي. یو معنا دا ده چې مختیه که خپل ځان طرف ته، دا عام مفسرین دا معنا کوي. نو چې دا معنا شي نو دس به کېږي. فصرهن مختیه که خپل ځان طرف ته، ثم قطعهن، بیا ټوټه ټوټه که. قطعهن ورسره مقدر دی. ثم جعل، بیا وګرځوه علی کل جبل، په هر غره باندې، منهن د دې مرغانو څخه جزءا یو حصه. بله معنا عبدالله ابن عباس دا ابن کثیر رحمه الله نقل کړې ده چې دلته مقصد دا دی فصرهن، دا معنا خپله د دې معنا دا ده چې فصرهن ټوټه ټوټه که دوی لره، دا معنا هم راغلې ده. ثم جعل علی کل جبل، بیا وګرځوه په هر غره باندې، منهن د دغو مرغانو څخه جزءا یو حصه. ثم دعوهن، بیا راوبوله دوی لره، یأتینک، راځي به ستا طرف ته، سعیا، په رازغاستلو سره. رازغاستلو سره یې ځکه ویل، دا ونه ویل چې په رالوتلو سره به راځي درته، ځکه په رالوتلو سره بیا سم معلومات سړي ته نه کېږي چې یو شی رالوتی سمې نشي کولی، نو چې په پښو را روانې نو څه سمې لیدلی سي او ښه یې صحیح کولی سي. ځکه الله پاک د حالانکې مرغان خو الوتلی هم سي، لیکن دا پښو په دې غرض ورته راتلل. واعلم پوسه ان الله، یقینا الله چې دی، عزیز زورور دی، حکیم حکمتو والا دی. څوک به وایي چې دا ګډ وډ اندامونه به څنګه سره راجمع کوي، نو الله فرمایي چې الله زورور دی، حکیم حکمتو والا دی، په داسې کار کې خپل حکمت لري. د دې نمونه په دنیا کې هم شته. د انسان بدن دی د جلا جلا اندامو څخه جوړ شوی دی. انسان بدن د خوراکو څخه جوړ دی، خوراکونه د مختلفو ځایو څخه او د مختلفو مځکو څخه د مختلفو اوبو څخه جوړ شوي دي، او بیا هغه د لرې لرې ځایو څخه خوراکونه راځي، انسان هغه خوري او بیا د انسان بدن په هغه باندې نشو و نما کوي. دا په دنیا کې هم د آخرت یوه نمونه ده. مثل